د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانانو په حق کې ښکاره خیانت ګڼي. دوی وایي پاکستان د خپل دومخي سیاست پر بنسټ نړیوالو ترهګرو ته د شهید کلمې کارولو سره د ترهګرو مورال لوړوي او دوی ته یو ډول مشروعیت ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وړمه ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې د القاعدې ډلې پخواني مشر اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړ. اسامه بن لادن کو इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي د عمران خان نظر د پاکستان د پخوانیو ملکي او استخباراتي مشرانو هغه خبرې تاییدوي چې القاعده، طالبان او نورې ترهګرې ډلې د دغه هیواد د استخباراتو لخوا روزل شوي او ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د دوی په خبره که نړیواله ټولنه او امریکا دومخی سیاست نه کوي نو له پاکستان څخه دې په دې اړه وضاحت وغواړي چې ولې د زرګونو بېګناه خلکو قاتل ته د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د شهید کلمه کارول کیږي. شنونکي زیاتوي د عمران خان دې خبرو سره افغانستان کې د پاکستاني جنګیالیو فعالیت او شمیر نور هم زیاتېدی شي. قاعده مشر بن لادن ته د شهید خطاب کول د پاکستان دغه ذهنیت او د پاکستان د حکومت د پاکستان د پوځ دغه پالیسي ښکارندویي کوي چې دوی ترهګري عملا حمایه کوي. دهشتګردو د ملاتړ کوي په نړیواله سطحه منکر وي. نن په ښکاره ناره عمران خان غاښ کوي چې اسامه بن لادن امریکایانو زموږ په خاوره کې بې ګناه شهید کړو. د کوزي پښتونخوا سیاستوال افراسیاب خټک وایي عمران خان ځکه د پاکستان پوځ لخوا د واک پر ګدۍ کېنول شو چې نوموړی په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې طرفدار او د افراطیانو سره د ښو اړیکو طرفدار دی. د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم په خپلو خبرو او پوسټونو کې د عمران خان وروستۍ څرګندونې غندلې دي. اسامه بن لادن کو شهید کس نے کہا؟ وزیر اعظم پاکستان. تو وہ کون اسامه بن لادن کون تھا؟ آپ بتائیں نا. د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال د پاکستان ایبټاباد ښار کې د پاکستاني پوځیانو یو مهم مرکز سره نږدې د امریکایي پوځیانو لخوا ووژل شو.